بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو یو صحیح حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په هغې کې فرمایي درې کسانو په رکوټوالي کې خبرې کړي دي، یعنی درې ماشومان، یعنی د غیږ ماشوم چې په دغه وخت کې عادتاً ماشوم خبرې نه کوي، لیکن درې ماشومانو خبرې کړي دي. یو په هغې کې عیسی علیه السلام دی چې قرآن کریم کې د هغې واقعه ذکر ده. دویم په هغې کې جریج په نامه باندې و چې بني اسرائیلو کې یو عابد و. دریم لمبر دی د هغې نوم نه دی ذکر شوی، او دا زما مقصد دی د دې بیان نه او د دې وینا نه. هغه یو زنانه وه، نوم یې نه دی ذکر په دې حدیث کې، او هغه سره ماشوم و، او دا ماشوم یې خپلې سینې ته اچلی و. په دې کې یو جابر سړی تیر شو، په سورلۍ باندې سور و، یعنې ډېر مال والا او زین و زینت والا او ډول سینګار والا سړی و. دې ښځې وویله اللهم اجعل ابني مثل هذا، یا الله زما بچی هم د دې سړي په شانې وخېجوه، یعنې د شانې مالداره که، د دې په شانې ښه عزت وله په دنیا کې ورکه، مالونه وله ورکه. دې ماشوم دا سینه پرېښوستله او ویې ویله اللهم لا تجعلني مثله، یا الله ما د دې کس په شانې مه ګرځوه. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم هغه ګوته مبارکه داسې زما اوس یاده ده چې هغه په دې خوله کې وواله چې خپله سینه یې داسې د مور سینه رودله او لرې کړله، بېرته وی د خپلې مور سینې ته خوله واچوله، بیا تېرېدله په روانو. بیا یو زنانه روانه وه، یو اما غریبه زنانه وه. دې ښځې وویله اللهم لا تجعل ابني مثلها، یا الله زما بچی د دې ښځې په شانې مه ګرځوه، ځکه دا یو فقیره مسکینه یو بیکاره ښځه ده ظاهرا، نو دا بیا زما بچی څه وکړي. دې ماشوم بیا د سینې نه خوله را لرې کړله او وویله اللهم اجعلني مثلها، یا الله ما د دې زنانه په شانې وګرځوه. دې ښځې ورته وویله لماذا، دې خپل زوی ته وویله چې ولې هغه بچی چې هغه ښایسته سړی و، مالداره سړی و، هغې باره کې دې داسې وویله، او دا بېکاره ښځه د دې باره کې ما داسې وګرځوه. هغه هلک وویل هر چې هغه راکب و، وایي دا جبار من الجبابره، دا یو جابر ظالم انسان و، او هر چې دا ښځه ده یقولون سرقت وزنیتی وهي لم تفعل، وایي دا چې ښځه چې کومه ده دا داسې ښځه ده چې خلک د دې په باره کې وایي چې تا غلا کړ، ته غلاګری، ته زناکاری، تهمتونه پسې خلک لګوي، او حال دا دی چې دې ښځې دا کار نه دی کړی. دې حدیث کې ډېرې فایدې دي. یو خو د مور و پلار هغه حنانت او مینه او شفقت په بچي باندې چې څومره د هغې دپاره خیر لټوي. خو مهمه خبره مقصد زما دا دی چې په دې حدیث کې هغه دا دی چې باید په دنیا کې موږ په ډول سینګار باندې دوکه نه شو. ډېر کرته به یو سړی چې ښه په ډول سینګار بابا دي، بنګلې به لري، ګاړې به لري، جایدادونه به لري، ښه ښایسته به چې خبره وکړي ټول خلک به مني، د الله په نیز باندې به د دوانو نه وي. بل طرف ته به یو سړی که هغه زنانه یو که هغه نري، داسې به چې خلک بې خبره هم نه مني، په مجلس کې به هم نه پرېږدي، دروازه به هم ته څوک نه کولاوی، بلکې وایي به چې دا یو بېکاره انسان دی، د زنا تور به هم پرې لګوي، یعنې دومره د خلکو په سترګو کې به هغه کتی. لیکن د الله جل جلاله په نیز باندې دا بري، دا پاکي، دا د قدر وړ دی، دا هغه شخصیت دی چې په اسمانونو کې هغه مخلوق پیژني او په دنیا کې نه پیژني. نو غرض زما دا ده چې باید موږ د چا ډول سینګار پسې تیر نه وځو. د دې دا مطلب نه دی چې ټول انسانان کوم چې مالدار د سینه مالدار او کې ښه خلک، بلکې د دې مالدارو په وجه باندې دا غریبانان خلکو ته خیر رسیږي، خیرونه زکاتونه ورکوي، صدقې ورکوي. دا مالداره خلک چې پولونه جوړوي، جوماتونه جوړوي، کویان جوړوي وغیره، لیکن اکثر داسې وي. نو غرض مې دا دی چې باید په دې باندې موږ دوکه نه شو. دویم دا ده چې موږ د دې د وجې نه دونه حرص پیدا نه کړو چې خامخا دې زموږ ګاډي، خامخا دې زموږ بنګلې، خامخا دې زموږ داسې خلک راپسې ګرځي، خامخا دې زموږ سره دولتي.
نه که چېرته دغه دولت دا مطلوب دی دا ولټوه خیر کار به پرې وکړي لیکن که چېرته داسې و چې ستا ایمان ته پې ضرر و د دې په حاصلولو د ایمان نه خلاصېدلې نه پیدا پرېږده هغه غربت فقر او هغه حالت چې خلک دي خبر هم نه مني او دا حالت د تعالی د سرو زرو نه غوره دی الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته صحیح ایمان په نصیب کړي او الله جل جلاله دې موږ هغه خلک وګرځوي چې الله ته مقبولي د هغه په نیز باندې باچاهاني او د اسمان مخلوق هم پېژني مخکې د ځمکې د مخلوق نه هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم